إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، په آخرنی درسونو کې منګه زنا په باره کې خبرې کولې او غالبا مسائل منګه بیان کړیو، لکه زنا ولې الله حرام کړی ده او د زنا لارې چې هغې بندول پکار دي چې په هغه لارو باندې غالبا انسان زنا ته رسي. هغه لارې موږ ذکر کړي او د هغه لارو د بندولو طریقه. نن به انشاءالله په دې موضوع کې د آخرنی درسي او په دې درس کې به د زنا نقصانات بیانو په دنیا کې او په آخرت کې. او دغه شان یو بله زنا ده چې هغه په لیوات سره یادیږي، یعنی الک ته الک سره شهوت پوره کوي، والعیاذ بالله. نو دغه مبارک کې هم انشاءالله خبرې کوو. دې کې څه شک نشتی چې شیطان زموږ ښکاره دشمن دی. هغه په هغه وخت کې الله سبحانه وتعالی ته ویلي وو، په کوم وخت کې چې هغه آدم علیه السلام ته سجده ونه لګوله، نو دی ورته ویلي چې زه به دا بندګان ستا ګمراه کوم او دوی ته به په نیغه لار کې کښېنم. نیغه لار کې کښېنم مته نیغې لارې به ورته بندوم، او حتی اوسه به کوشش هغه کوي شیطان چې ته نیغې لارې نه وګرځئ او د جنت لار په تا باندې خطا کړي یا یې په تا خرابه کړي. نو د شیطان دا کوشش دی چې دا کم نقصانات په دې زنا کې دننه پراته دي چې دا د انسانانو ته ورسي، کاغه دنیوي نقصانات دي او کاغه اخروی نقصانات دي چې د آخرت سره تعلق ساتي. شیطان خاصم جهنمی دی، خو هغه دا غواړي چې د جهنم ته مثلا نور خلک کوم لاړ شي، نو په هغه باندې به د سختې لږه کمه شي. او د سختې د کمولو یو طریقه دا ده چې انسان د ځان سره په دې سخته کې ملګري پیدا کړي. نو چې کله اوس دا ملګري په دې سخته کې دننه به او باندې هم دغه شان سختې نه د زړه سنسه پارامی چیزا سنسه پارامی چیزا کسان را سره شتی. نو دغه شان دا شیطان دا کوشش کوي چې ځان سره جهنم ته زیات نه زیات خلک بوزم. نو خاصم جهنمی دی، خو کوشش یې دا دی چې دا انسانان هم ځان سره بوزي. او ځکه الله سبحانه وتعالی په قرآن کې دا خبره نقل کړې ده چې کله الله سبحانه وتعالی فیصلې وکړي د قیامت په ورځ او جنتیان جنت ته لاړ شي او جهنمیان جهنم ته لاړ شي، نو شیطان به په هغه ټیم کې د جهنمیانو ته دا خبره وکړي. جهنمیان به ورته وایي چې تا موږ ته ویلي و داسې کوه او داسې کوه. نو هغه به ورته وایي چې ما کان لی علیکم من سلطان، زما په تاسو باندې څه زور خو نه و، ما کوم سړی په زور زبردستۍ باندې د لاس نه نیولی دی او ګناه طرف ته مې بولی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مگر دا چې ما تاسو له دعوت درکو، تاسو هم بس په انتظار وئ، نو هغه دعوت مې درکو، تاسو په هغې عمل وکړو. فلا تلوموني ولوموا انفسکم، ما ملامته کوئ، ځان ملامته کوئ. نو کم سړی دی چې شیطان د لاس نه نیولی دی او زنا لی بولی، څوک داسې شته چې په زور زبردستۍ بولی؟ هېڅوک داسې نشته، خو دعوت یې ورله صرف ورکړی چې زنا ښه شی دی، زنا کې دا فایده ده، دومره خوند به پکې، دا به پکې، دغه پکې. هغه معمولي دعوت سره دا بېدینه انسان چې ایمانی کمزوری، ایمانی کم، هغه دغه په خبرو کې راشي او روان شي. نو شیطان خو دا غواړي دی کې څه شک نشي چې هغه زموږ دنیا او آخرت خرابوي. نو زه به یو څو نقصانات د زنا ذکر کوم تاسو ته چې تاسو ته پته ولګي چې دا څومره غټه ګناه ده او څومره غټ نقصانات په دې کې دي. او کله چې ته د یو کار نقصانات معلومي، نو ته بیا د هغې نه ځان لرې ساتي. نقصانات چې کله یو سړي ته معلومي، بیا دې ځان دغه کار نه لرې ساتي. په زنا کې اخروی او دنیوي ډېر نقصانات دي.
یو صوت واوري غټ نقصان په زنا کې داري چې کم سړی چې زناکاری ولعیاذ بالله نو الله سبحانه وتعالی دنه ناراضي او دته بغضب کی ازون چې دا غټ نقصان دی مسلمان د پاره دا خبره کافی چې ته ویل شي چې الله سبحانه وتعالی ستانه ناراض دی او ته بغضب کی بس ته نور نقصانات بینور د ضرورت هم نشي چې دغه نقصان کافی دی چې الله سبحانه وتعالی هغه کوم محبت چې د انسانانو سره د خپل بندگانو سره کوي باغی کې ستایي نشته د الله سبحانه وتعالی چې کوم دوستان دي باغی کې ستانوم نشته الله سبحانه وتعالی چې د خلکو ناراضي دي کوم خلکو نه چې راضي دي په خلکو کې ستانوم نشته څومره نقصان دي نو دا شان الله سبحانه وتعالی په دې ګناه سره انسان ته بغضب کوي دا غټ نقصان دی دویم نقصان د مخ د تورواله سبحان الله کم سړی چې زناکاری د په دې مخ باندې یو قسمه تورواله د تورواله د ګناي د هغه تورواله نه هغه رنگ چې تور شي سړی رنگ به تور شوی نه رنگي تک سپینی خو د ګناي یو قسمه تورواله چې هغه د په دې مخ باندې نیک انسان چې کمی او چې ځان د ګناونو لري ساتي د په دې مخ باندې یو قسمه سپینواله نسپینوالی دا مطلب دا نه چې د رنگ سپینی تک تور سړی وي خو په دې مخ به یو سپینوالی یو رڼا وي الله سبحانه وتعالی د صحابه کرام مبارک په قران کې وایي سیماهم فی وجوههم من اثر السجود الله وی دغه په مخونو کې یو قسم خاص رڼاګانې او نخې دي د سجدو دلاسه نو په دې ګناګار سړي په دې مخ باندې یو قسمه توروالی سړي ته اسی اندازه لګي جر د سړي خنه خدای به ګیرم پرې خو دی ګوره ګیره به مې یو ډېر غټ خبرې هم کوي چې موږ داسې دیندار او موږ دغه دیندار خو چې کوم سړي الله سبحانه وتعالی بصیرت ورکړی او دینداري هغه د خپل تجربې نه ویلی چې چېرې دا سړی ماته صحیح نه ښکاري د مخ صحیح نه دی د دې مخ نه پته لګي چې دا سړی دیندار نه دی کوم سړی چې په زنا کې اخته کنه د بده مخ باندې یو خاص قسم توروالی چې هغه د خلکو د خخ کار کوي چې کله به سړی سوچ وکړي دریم نقصان د زړه توروالی د زړه نور ختم شي د زړه نور ختم شي د زړه به تنګي همیشه او کوم سړی چې د زناکاری تاسو ته پوښتنه کوي د زړه څنګه په دې زناګانو کې ولایذ بالله په دې فحش کارونو کې وګوره د زړه خوشحالي نه د بهر خلکو دا مطلب دا کم چې دا ګناه کې نه یره د پلاني سمې مزه وکړي هسي چې مزه وکړي ته پوښتنه کوي څومره چې انسان په ګناونو کې دنه ورننوزي دومره دغه د ژوند خون ورکی او دومره دغه د زړه کې چې کم نوري کم رڼای د دین هغه ختمي الله سبحانه وتعالى بالقرآن كوي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا الله وجه سوق زمان الذكر نو دين ما خواري بقولونه كي أختي الله سبحانه وتعالى اطاعت بكيني در رسول الله اطاعت بكيني فإن له معيشة ضنكا جون چې دغه تنګي د الله سبحانه وتعالى خبر بدی کوم څه شک نشته جونی تنګي کروڑپتی لکپتی سړی وي سم خپل بدن وي غټ صحت وي خو ته چې بس چې څه نعمتونه دنیا دی هغه د سره شتي خو بیم ژوند تنګي د زړه تنګي زړه خوشاله نه دیندار سړی غریب وي مال به وسه ډیر نه وي بیماری به پمي خو خوشاله وي ولې چې اصل خوشحالي د زړه ته ظاهره کې بدن ته موږ ظاهره کې سي چې د زړه دی خپي نه کته سره هر څه نه اثر نه کله چې بته باندې معمولی تبرش یا دغه پریده معمولی په غاخت درلش معمولی په وړي کې غاخ باندې درلش نو بیا دې ته پاکستان سوچي چې پاکستان کې تاسو دومره مال لې یا خپل ځمکې دې سوچي چې جمع کړي دلته اخلي بس نور بسیم ګوري ا بچو دې سوچي دا معمولی غاخ دا دړ چې رستا ټول جونغه خون خراب کی معمولی دړي وره والله لازم زم چې دې څوک باندې چې په دغه ټیم کې به دې ته لا سوچي چې زما بچی دی زما کور دی زما نه په دغه ټیم کې دغه سوچ کړي چې دړ بسنګ ختمي نو چې سړی ګناهونه کوي دغه په ژوند کې به خوند کم زین راشي
یو سړی په دغه کې لګي د الله سبحانه تعالی نافرمانی، د رسول صلی الله نافرمانی، الله یو سوی دی کوي بل څه، پیغمبر یو سوی دی کوي بل څه، د ژوند کې به راحت او خوشحالي د کوم ځای نه راشي؟ یو نقصان په زنا کې دا دی غریبي، او حدیث کې دا راځي، امام بیهقي رحم الله دا حدیث راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې زنا د لاس انسان غریب کی، زناکار سړی غالبا د غریبي، او د بدکار سړی او فحاش انسان د غریبي، نهري ژوند د غریبۍ، ټول ژوند نه مزي وانخلي، کومې چې صحیح مزي دي او جایز او حلال مزي دي هغه د میلاو نشي. دا ډېر خلک په ډېرو خلکو دا تجربه شته او داسې به لیدلي چې دا یو نیم سړی په مسافرۍ کې په کلونو پروت وي بهر، په کلونو، ټول داسې نظام یو نیم سړی داسې په کلونو به دی بهر پروت وي، 10 کاله او 8 کاله او 12 کاله او 15 کاله. چې ته د هغه تحقیق وکړې پته ولګي نه هغه سړی بدکار دی او هغه دغه خون اخیستی یا والعیاذ بالله د هلکانو او یا والعیاذ بالله د جنکو، دغه خون یې اخیستی نه نو د خپله ښځه یادېږي او نه د بچي یادېږي او هېڅ ورته هم نه یادېږي. داسې شتي داسې که نه شتي؟ شتي. نو سړی به وایي چې صحیح ده چې دغه خو ده وبېلله، ښځه یې وبېلله، بچي یې وبېلل، دومره کلونه وشو هغه یې ونه دي، خو پیسې خو یې جمع کړې که نه. والله العظیم د الله په کور کې د قسم خورم داسې چې کوم سړی ورشه بسې قرضونه علاوه د هغه سره هېڅ هم نشتي. نو ته به وداریان شي چې 12 کاله 15 کاله ته مسلسل کلي ته نه درېسته هغه پیسې چی شوې، اته چې کومې ګټلې هغه چی شوې، د باندې د ذلت ژوند یې د غریبي پرې راوستي الله سبحانه تعالی. او دا پیسې د کومې چې دی ګټي دا یا دی په جنکو خوري او یا دی په هلکانو لګوي، دا د ژوند. نو بچو له نه رزق ولېږي، نه مینه محبت، او نه په خپله دغه پیسو نه مزې واخلي. یو سړی دی صحیح ده چې د بچو حق ادا نه کړو خو خپل ژوند یې ښایسته کړو، نه دې د پیسې صرف دې دپاره ګټي والعیاذ بالله چې به ښکلي هلکانو یې ولګوي، او دې دپاره ګټي چې به جنکو یې ولګوي. یو ټلیفون ورته جنۍ وکړي، صحیح ده زه به تا سره ځمه، هماله به دا کار کوي. زما خوا ته یو کس راغلی و، هغه څه مسله وه، څه کیس یو، نو دغه شانتې یو جنۍ پیسې تختولې، ښه څو پیسې تختولې، صرف په 2 ټلیفونونو باندې 15 ریاله وړي دي، او ما ته د خولې چینګه کړې وه، شیخ صاحب لرې کېږم 15 که اوس ته زه ووایم چې دې یو غریب دی 1,000 ریاله ورکوه، غواړي چې کلي ته غریب لاړ شي ټکټ ورسره نشي، نو بیا به 100 ته ما ته بیانې. او د فحاشۍ دپاره او جنۍ له چې پیسې ورکوي به دا سره 15 ریاله دي، وایي دا 15 ما د بل چا نه قرض کړي، 15 ریاله که هسې د بل چا نه قرض کړی وی او خپلې بوډۍ مور له لېږلی وی او بوډا پلار له لېږلی وی او د ښځې له لېږلی بچو له لېږلی، او که دا هر څه نه کولی ځان له پیسې خوړلی وی، څه اغوستی وی، استعمال کړی وی، خو د غریبي او د ذلت دا ژوند او د فقر دا ژوند دا په دوی باندې الله سبحانه تعالی طرف نه وي. او د فقر ژوند مطلب دا نه د غریبۍ ژوند چې د ده سره به ریال بلکل نه وي، روپۍ به نه وي، نه د ده سره به پیسې وي خو هغه پیسې ده ته به پکې فایده نه رسي، ده ته به پکې راحت نه وي، ده ته به سکون نه وي. دا هم غریبي ده که نه، دا هم فقیري ده چې پیسې جمع کوي د ښکلي هلکانو دپاره، پیسې جمع کوي والعیاذ بالله د جنکو دپاره، ځان پې ستړی کړي په اخره کې بیا چې ته یو هلک ورسره میلاو شي هغه له پکې په 4 ریاله موبایل والي، هغه له پکې ګاډی والي، او هغه له پکې نور څه داسې جنۍ والعیاذ بالله. او خبرې به ښه صفا کوو چې زموږ د معاشرې دا مرض ختم شي. نو داسې خلک شتي چې هغوی په کلونو د کور نه بهر ناست دي او کور ته تللی نه شي، ټکټ ورسره نه وي، او 14 کاله یې تېر کړي، 15 یې تېر کړي. نو په هغو کې چې کوم کسان په دې مرض کې اخته وي نو دا فقر او ذلت دا په الله سبحانه تعالی راوستی. بل غټ نقصان پکې دا دی چې د دې انسان چې کوم عزت هغه ختم شي، د الله په نسبت باندې د بې عزته انسان، د الله په نسبت باندې دا صحیح د بې عزته انسان. یو روایت کې دا راځي، ګوره څومره عجیبه روایت دی، دا خو زما اراده و چې دا به ما د لواط په دې موضوع کې بیان کړم، خو دلته بیان کړم. امام طبراني رحم الله دا روایت راوړی، وایي چې کله په یو قوم کې زنا عامه شي او خاص کر الک د الک نه شهوت پوره کوي، رفع الله يده عن الخلق، نو الله خپل لاس اوچت کړي د خلکو نه،
فلا يبالي في اي واد هلكوا. نو د الله بیا هیڅ پروا نه چې دوی په کوم کنده کې او په کوم خوړ کې او په کوم غر کې او په کوم ځای کې دوی ولیږي مرداریږي، الله سره هیڅ پروا نه. ګوره د الله هیڅ پروا نه. نو چې الله سبحانه وتعالی لاس اوچت کړي دی انسان نه او الله سبحانه وتعالی هغه حفاظت نه کوي او الله سبحانه وتعالی په هغه برکت نه راوړي او په هغه رحمت نه راوړي، د دې انسان به څه ژوند دا څه ژوند شو. نو دا غټ نقصان دی چې د دې انسان مقام د الله په نسبت باندې ختم شي. د الله په مخ کې دې سړي مقام څه شي ختم شي. ګوره موږ څومره کوشش کوو چې د پلار په مخ کې زما ښکلی مقام وي، چې زما پلار ته پته ونه لګي چې دا غلط کار دي سې کوي. موږ څومره کوشش کوو چې زموږ د مور په مخ کې زموږ مقام برابري، او موږ څومره کوشش کوو چې د دې استاد په مخ کې زه برابر یم. ډېر دي سي چې موږ اودس نه کوي، ګناهونه نه کوي، چې کله عالم سره کینی ځان به داسې ځان به شیخ الحدیث او شیخ القرآن جوړ کړي. دا د دې لپاره چې د استاد په مخ کې زما مقام برابري بس. نو بیا موږ کوشش نه کوو چې د الله په مخ کې زموږ مقام برابري. داسې نه چې د الله په مخ کې زموږ د مقام ختم شي او الله به موږ باندې ذلت ژوند راوړي. ګوره څومره غټ نقصان دی په دې زنا کې دننه. دغه شان په زنا کې دننه دا غټ نقصان دی چې هغه پاک نوم هغه ته ختم شي او په دې باندې نوم د سپریوزي د فاجر فاسق او زناکار. یوازې دا نوم څومره بد نوم د الله سبحانه وتعالی زموږ ټول حفاظت وکړي چې داسې ویل کېږي چې پلانی زناکار. څومره سخا نوم دی او څومره بد نوم دی. پلانی زناکار، پلانی فاسق، پلانی فاجر. کور ته پرې نه دی ګوره دا سړی مه راوله کور ته وایي. دا څه ژوند شو چې د چا سره میلاویږي دعا سلام کوي، دوه کسان ولاړي د درېیم په سلا شو ته سره د سره ولاړ وي دا زناکار وي. هغه ویل نه ما سره سلام کوي سید سلام سره چې لار کوڅه کې کوو ما کې چې کور ته بوځي د بیٹک ته بوونه چې دا پلیت سړی وره. دا معمولی نقصان دی چې په انسان باندې په معاشره کې دا نوم پریوزي چې دا پلیت انسان دی، دا زناکار انسان دی او خلک ته ځان لرې ساتي. دغه شان د دنه رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کوي کوم ټیم کې چې د زنا کوي لا یزنی زانی حين یزنی وهو مؤمن. کوم ټیم کې چې زنا کوي د دنه د ایمان هم بروته. او دا مسله ما په تیر شوي درسونو کې تفصیل سره بیان کړو. یو نقصان په دې کې دا دی چې هغه حدیث ما تاسو ته ذکر کړو رسول صلی الله علیه وسلم چې کړه وی په ما پسې دوه ملایک رالو زه ځان سره بوتلم او موږ په یو تنور باندې تیر شو په هغې کې دننه زناکار سړي او زناکارې ښځې وي. دا حدیث ما تاسو ته بیان کړه. او د لاندې نه به لوګی راغی هغو به چغې کړې. نو دا د زناکارو خلکو ځای دی. رسول صلی الله علیه وسلم چې ما ورته څه ورنه ویستو په هغې کې لغړې ښځې او لغړ سړي پراته و دننه. نو دې ملایکو ما ته ووایي چې دا انهم الزنات دغه زناکار سړي او زناکارې ښځې دي. کوم سړی چې په دنیا کې زنا کوي آخرت کې دې ځای دقه دی. ښه ګوره غټه خبره پکې دا ده او غټ نقصان پکې دا دی. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. الله وایي پلیتې ښځې د پلیتو سړو دپاره دي او پلیت سړي د پلیتو ښځو دپاره دي. دویم ټولګی کم یو دی د څومره اوچت خلک دي والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاک سړي د پاکو ښځو لپاره، پاکې ښځې د پاکو سړو لپاره. نو کوم سړی چې زناکار شي په دې اولني قسمه خلکو کې حساب شي د پلیت سره بیا پلیته ښځه لګي او د پلیتې ښځې سره کوم سړی لګي پلیت سړی ورسره لګي، د پلیتې ښځې سره پلیت سړی لګي، د پاک سړي سره پلیته ښځه چرته نه لګي او د پاکې ښځې سره پلیت سړی چرته نه لګي. نو کوم سړی چې صرف په دې زنا کې پرېوځي دا نوم د هغه نه اوچت شي، د ده نه خبیث جوړ شي. خبیث پلیت انسان ته ویلی کېږي. د ده باندې د خباثت هغه نوم پرېوځي. او هغه بل چې کوم دی چې زنا نه پاک دی هغه ته طیب ویلی کېږي، پاک انسان ورته ویلی کېږي. دغه افعال پاک دي، دغه کارونه پاک دي، دغه ناسته پاسته پاکه ده، په خپله پاک انسان دی، اوچت انسان دی. دا پاک خلک دا کوم چې الله وایي چې والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، الله د دوی خبره کړې ده په قرآن کې الذین تتوفاهم الملائکة طیبین. الله وایي کوم خلک چې پاک او پاک ژوند تیر کړي، لکه د زنا نه لري، د هر قسمه فحاشۍ نه لري، د خبیثات او خبیثون د دوی نه هغه لري، پاک انسان. الله وایي کله چې دوی مړه کېږي او ملایک پسې راشي
او ساتي اخلي نو په دغه ټیم کې ملائک دوی ته سوي یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ملائک په سلام اچي او بیا دوی نن جنت ته ننوځي د هغه پاکوالي د لاسه کوم چې په تاسو کې دنه د هغه عمل د لاسه چې تاسو په دنیا کې کړی ده. په دنیا کې دوی عمل سو د زنا نه ځان پاک ساتره، د فحاشۍ نه ځان پاک ساتره. او زه چې د زنا ټکوم ګورې په دې کې هر قسمه زنا دننه راځي. یوازې زنا دغه نه ده چې سړی د ښځې سره ملاوي نه، زنا اقسام ما په اوله کې ذکر کړو، ټول اقسام پکې دننه راځي. په زنا کې غټ نقصان دا دی چې دا سړی د خلکو مخ کې سپک شي، نو څوک په یقین نه کوي. خپل بچی ته خلک لري ساتي، خپل کور ته خلک لري ساتي، خپل معاشره ته خلک لري ساتي. د سره ناس ته پاسه نه کوي د سنې چې د لاسه بدنام شي. زم کې یو سړی درون انساني کنه او خيار انساني د یو نقصان ولا کافری چې په معاشره کې ته بدنامي کې دی درسه او خلک ورته په سپک نظر ګوري مله کو دا پلانې. سبحان الله د دې زناکار انسان نه او د دې فحاش انسان نه او فاسق انسان نه یو قسم خاص بنزي چې د مؤمن باندې لګي. والله العظیم د کاوی پر رب د قسم خورم چې بنتي زی خدا بن په مؤمن انسان باندې لګي. د دې سره به دې سړی نه کېږي ناسته ته تاسو سره به دعا سلام وکړي سره زړه به تنګ شي بس اسې ستا د ضمیر ته وګوره دا سړی صحیح نه دی. حالانکه هغه به ظاهره کې ښه برابري خو یو خاص قسم بن یو خاص قسم اثرات په دې انسان باندې الله سبحانه وتعالی راوستي دي چې د خلکو ته پته ولګي دي او چې مؤمنانو ته چې دا سړی ګوره پلیت انسان دی نه ځان لري ساتي. تصویر کم سړی چې زناکاري د مخ ته چې وګوري تیرې بې له پاسه پرتي په قسمه قسم بیماریانو کې دی اخته. بیماریانو تفصیل ما په اولنی درس کې کړو کوم چې زنا سره تعلق ساتي هغه بیماریانې ما ذکر کړي چې د کومې کومې بیماریانې قسمه قسم بیماریانې د په دې انسان باندې راځي. نو دا څومره غټ نقصان دی چې د په دې مخ باندې تیری پرتی او د جسم نه یو بنزي چې هغه په مؤمن باندې لګي. داسې بن نه لکه سړی نه چې عام دي خوشبو یې بنزي دغه بن د مؤمن ته محسوسیږي. زړه وي ضمیر وي یاره دا سړی صحیح نه دی زر ته زر دنه ځان خلاصول غواړي. د دې سره ناسته پاسته ولا خون نه ورکي. دې ډېر کې کله کله موږ سره یو سړی ملو شي یاره بس دا زړه وي چې او د دې سړی نه پارغېږي کله دا مخې په سړي باندې بد لګي. حالانکه ډېر اخلاقي وي په ظاهره کې او ډېر احترام او عزت هم کوي خو دغه سره دغه احترام او دغه عزت او دغه اخلاق او باوجود ستا بر دې سره ناستې ته زړه نه کېږي. دې انسان کې بس چلی خو دا مؤمن چې تا سره ملو شي د دې مؤمن یو قسمه خاص برکتي سړی یاره چې د سره ټول عمر زه په دې مجلس کې ناست وی دې زما سره ناست وی ما ده ته کتې په مخ نو دا برکت او دا نور او دا خوشبو دا به د کې دننه رسه د لاسه راغلي نیکیانو د لاسه راغلي او د دې لاسه چې دې ځان د ګناهونو نه لري ساتي. بیا دا نقصان ته به ګورئ چې څوک د وخت نه مخکې یو کار کوي الله سبحانه وتعالی هغه دغه شی نه ورکوي. چې څوک د وخت نه مخکې یو کار کوي الله سبحانه وتعالی دله هغه څه نه ورکوي کوم چې دی غواړي. مثال به تاسو درکړم لکه اوس یو سړی د خپل پلار مړ کو د میراث لپاره یو سړی د خپل پلار مړ کو د څه لپاره میراث لپاره دته په میراث کې څه نه ملوي. دا سوال چې کله د پلار مړ شو د مړ شو او بیا دې لاړ چې زما په میراث کې سومه ایسته د ته موږ جستا یو روپۍ هم نه راشي ځکه چې خپل پلار وجلې. نو ګوره دوس یو شی غواړي د وخت نه مخکې یو شی غواړي د وخت نه مخکې سزا یې دا شو چې دا شی به ورته نه ملاوي. سره دا خبره ته سره ذکر کړي درد به دې ذکر کوم. ګوره د کم سړي چې واده نه ښځه نه دې زنا کوي نه دې د وخت نه مخکې موقع ته نه راغلي او د خونه غسته غواړي. اکثر د انسان کوم چې د واده نه مخکې زناکاري د انسان چې کله واده کې به د ښځې ساتلو نه وي. دا واضح خبره دنیا دې سي بیماران ګرځولې چې الله سبحانه وتعالی زمونږ معاشره د دې ګن بلانه لري ساتي الله دې موږ لري ساتي. کم سړی چې د واده نه مخکې زناګانې کوي اکثر دې سي چې د ښځې د ساتلو نه وي چې وخت راشي به هېڅ نشي کولی. ولې ځکه چې د تادي کړې ده
چې تادی وکړه الله سبحانه وتعالی به سزا دار وسته چې دا غ نعمت نه محروم کو کم چې د لپاره حلال اوس دا حلال نعمت نه دی خو نشي غسته. لکه بل مثال نن سبب الکانو کې د مرشتي په بازو جنکو کې د مرشتي مته سباول کوي چې خبري خصپا کوم که زنانه د خبري اوري که سړی اوري که بوډاګانی اوري که ماشومان اوري او دین دی هغه موږ د چانه پټولې نشو. نن سبا ډیر لکان او باز جنکی دا کار کوي چې خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي نه د شپې په تورو تیرو کې په کټ کې چې کله یوازې پروتي یا په باتروم کې دنه ولیاذ بالله الک دې ک جنید کار دوه لپاره حرام دي. اوس ګور وخت راغلی نه دی هغه کم چې د خونه غستو وخت دی هغه لاشتینه دی د وخت نه مخکې خونه اخلي سزا یې ده چې کله دا وخت راشي د بخون نشي غسته او دې ډیر شي دي کني شي. نن سبا د ځوانانو ګرغټ مرز د قری ډاکټرانو سره حکیمانو سره د لکانو غټ مرز غ د قری چې د جنسي طاقت هغه کمزور دی. جنکو هم دا مرز دی بچی نکی دې دلته بچیم نکی ان شاء الله دا خبر به تفصیلا مخکې ذکر کوم په دې کې کوم نقصانات بچی نکی د دې دلته ګور الله دې نعمت واغستو ځکه چې د کوشش کړي چې د وخت نه مخکې د نعمت دې حاصل کی او په حرامي طریقې سره حاصل کی نو سزا ول الله دا ورکړه چې دغه خون نه محروم اوساتو د عمر بر د پاره ټول عمر لپاره محروم کو دا په دې زنا کې څومره غټ نقصان دی چې ته د نعمت نه بيسه شوي محروم شو. په زنا کې بل غټ نقصان دی چې موږ ټول دا غواړو چې الله سبحانه وتعالی موږ جنت ته بوزي او هغه جنت کې چې کوم نعمتونه دي قسمه قسم چې راغلي موږ خون واغلو او په کې یو نعمت ته د جنت غحوري هر مسلمان دا ارمان دی چې زلار شم جنت ته او د دې حورو نه زخون واخلم او دوی سره ملاقات وشي. کم سړی چې په دنیا کې په حرام خون اخلي آخرت کې به جنت کې د خون نه ملوي او هغه کې خوازه لکه حدیث کې درځي چې څوک د دنیا د شراب سکي نو دته به کم شراب نه ملوي دته به جنت شراب نه ملوي ځکه چې په دنیا کې په دې حرام سره مزي غستې دي په حرام کاری کړي او دغه سره مزي غستې الله به په آخرت کې هغه شراب حرام کړو. نو کم سړی چې په دنیا کې د پردي زنانه نه خون اخلي چې هغه د لپاره حلال نه ده سزا یې ده چې د جنت حوري به دته نه ملوي هغه مزید نشي غسته د څومره غټ نقصان دی. دغه شان زنا د لاسه زنا کې ګور غټ نقصان دی خپل ولیان ختمي د زنا د لاسه خپل ولیان ختمي او دې خپل ولیان چې پلار او بچي د دوی رشتي ختمي د خزي او د خاون رشتي ختمي. یو سړی زناکار دی ولید بالله زنانو سره پټ تعلقات ساتري خزي ته خبر شو خپل سامان وټړو چرته لاړه پلار کړه پکاروم دي سیده د زناکار سړی سره ژوند تیرول دا نه دی پکار. زمو په دې خپل عربو د خزي ډیره خوخي دا او خياري دي په دین پوي دا اکثر دي علماء ته ټلیفون راځي ته پوښتنه کوي او پروګرامونه زاورم نو یوه به ګورش ټلیفون کوي شیخ ز خپل خاون کور مې پرې خو دې پلار کور تلم خو بس خلک ماته وي چې تدید له ګناګاری ته خاون کور پرې خو دې هغه ته وي هغه عالم وته چې ولې پرې خو دې خاون وي موږ به نه کوو ما ته وي چې موږ نه کې زموږ تاسو رښتا هغه عالم وته خزه بردست کار دي کړی وي چې سړی قتل موږ نه کې د مسلمان نه د سره ژوند څنګه تیرې ته دغه شان یو ځانه ټلیفون کړو او فتوی غوښته دی عالم نه وي خپل خاون پرې خو دې شم کنه غوي پسې وي سیګریټ سکي د خلینو اسخا بنزي بما او ما باندې دغه مخ بدلږي چې د انسان په مخ د الله سبحانه وتعالى نافرمانی کې نو دا غیرت تلاسه دینی غیرت تلاسه دي سړي سره زما ځل نه لګي و چې سړی زناکار دی هغه سره خزه سجون تیر کی دې بهر ارسه کوي خزه بده په انتظار نهستی او الله سوي الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات پلیت سړي سره پلیت خزه لګي د پلیت سړي سره پاک خزه جون نشي تیرولې. نو ما څه خبره کوله چې د دې د لاسه رښتې خراب شي د دې د لاسه د مور بلاسه چې کوم رښتې دغه خراب شي د دې د لاسه انسان په حرام مال کې کله کله پریزو حرام بغټه ځکه چې د زنا کې د زنا لپاره پیسې نه
نو سیچل به کوي په حرامي طریقې سره د پیسې به پیدا کوي. د دې د لاسه انسان نه ظلم کیږي، د دې د لاسه انسان خپل بچی تباه کیږي، بچی تباه کیږي د دې د لاسه. دغه چې سړی لګیا دی د نور اولاد تباه کوي، د نور اولاد بربادوي، نو دغه به دغه شاني د نه د بچو د سوکسنی شي ویلې د کور کې چې کومې زنانې دغه ته سوکسنی شي ویلې او د چې لګیا وي دی به هر څه کوي. دا د خپل ګمان دی چې زه ډېر هوښیار یم او زه ډېر اوچت یم او زما بچي داسې دي او زموږ خاندان دا دی او زموږ نسب دا دی. دغه سړی درته موږ وایو ته خپل ګمان کې داسې نور ته خبر نه یې، دا یو قرض دی لازم به دې نه اخلي. د دې د لاسه انسان هغه بچي چې دغه تباه و برباد شي، د دې د لاسه انسان کور چې دغه تباه و برباد شي. دغه شان د دې د لاسه د دې زنا د لاسه کله نه کله انسان په قتل کې پریوزي، قتل په شان ګناه کې پریوزي. یو جنۍ سره به زنا وکړي دی، اوس په دې یره کې دی چې دا جنۍ چاته د حل ونه وي نو څه چل به وکړي؟ دا جنۍ به ووجري، مړه به یې کړي. د څه د لاسه؟ د ګناه د لاسه لاړ او په دغه کې پرېوتو، په دغه قتل کې پرېوتو. ګوره دې نقصان ته ګوره حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل امام طبراني راوړی وی هر نیمه شپه، هر شپه چې کله د شپه نیمه شي نو د اسمان دروازې کولاوي شي او چې څوک هم دعا غواړي الا استجاب الله له، چې څوک هم د الله نه څه غواړي الله وله ورکوي دغه ټیم کې، الا مگر زناکار سړی او زناکاره ښځه د دوی دعاګانې نه قبلېږي. چې کوم سړی په دې ګناه کې واقعي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې نیمه شپې نه بعد الله هر دعا قبلوي، خو د دې خبیث انسان د دې پلیت انسان او د پلیت ښځې دعاګانې دا نه قبلوي. غټ نقصان پکې بل دا دی چې جنت ته رتلونه به منع شي. او دا روایت امام طبراني رحمه الله راوړی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي جنت ته هغه انسان نشي تللی شیخ زان چې هغه زناکاري، جنت ته نشي تللی. بل حدیث کې دا راځي دا څومره غټ نقصان دی، السماوات السبع واسمانونه والارضین السبع او وزمکی واسمانونه او وزمکی لیلعن الشیخ الزانی، دا لعنت وی باغ انسان بانی چې زناکاری، دا واسمانونه دا وانزمکی دا لعنت وی باغ انسان بانی چې زناکاری. دا کم ځینو برکت راشي د بجون کې، دا کم ځینو به کامیاب شي چې وا انسانان غبري ده هغه اسمانونه او زمکم په دمن لعنت. دا شای روایت کې راځي د غوږ کې دی خرایطي دا روایت راوړی دی، په دې کې دی المقیم علی الزنا، کم سړی چې همیشه زنا کوي او د عادت زناګانې کوي کعابد وثن، لکه دی چې د بت بندگی کوي. کم سړی چې همیشه زنا کوي او دغه کوي لکه دی چې د بت بندگی کوي. دا دومره سخا مرض دی، دا دومره پلیت کار دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ لرې ساتي او لرې زموږ حفاظت وکړي. دا یو څو نقصانات اگر که په دې موضوع کې چې انسان د نور شي نقصانات ډېر زیات دي، خو دا ما یو څو نقصانات تاسو ذکر کړو چې زموږ د زړه الحمدلله د دې ګناه نه تور دی، خو چې ښه تور شي. چې کله انسان نقصانات انسان ته معلوم شي که نه د دغه زړه د دې ګناه نه تور شي چې څو پورې ورته نقصان نه یې ښوولی نه دغه ګناه نه یېرېږي نه. اخرنی دو خبرې زموږ په درس کې، زنا خو یو دغه ده چې یو سړی راولګي او د پردۍ زنانه سره چې د لپاره حلاله نه د هغې سره جماع کوروالی کوي، دا خو واضح ده، دې ته هر سړی زنا وایي. زنا یو بله د هغې ته ویل کېږي په عربۍ کې لیواط، هغه فحاشي چې هغه د لوط علیه السلام په قوم کې وه. او لیواط څه ته وایي؟ الک چې کله د الک نه خپل شهوت پوره کوي. په پلیتوالي کې غټ پلیتوالی هغه دا دی، په پلیتوالی کې غټ پلیتوالی دا دی، لکه پلیت خو ټول پلیت دي که نه، خو په دې پلیتو کې غټ پلیت هغه دا دی چې سړی د سړي نه شهوت پوره کوي او جنۍ د جنۍ نه شهوت پوره کوي. د هغې زنا نه یو سړی راولګي د جنۍ سره زنا وکړه، شک نشتی چې د غټه ګناه وکړه، دی په دې پلیتو کې شمار شو او دغه نقصانات چې کوم ما ذکر کړو دې کې دی راغی، الا دغه توبه وباسي جدا مسله ده. خو چې یو سړی راولګي سړی د سړي نه شهوت پوره کوي، که هغه فاعل دی لکه څوک چې دا کار کوي او که هغه مفعول به دی کوم چې دې لپاره ګرځي چې خلک والعیاذ بالله ما سره دا کار وکړي،
دا دوانه د دې انسان نه غټ پلیت دي کوم چې د ښځې نه خپل شهوت پوره کوي. په دې کې تاسو سره اتفاق کوئ که نه کوئ؟ کنه دا دویم ته غټ پلیت دی، دا اولنی غټ پلیت دی، دا کوم چې ما ذکر کو. ولې؟ ځکه چې د فطرت الټه شوی دی، د ده نه زناور جوړ شوی دی، انسانیت او غار سطحې ختم شوي. الله سبحانه وتعالی دې ګناه ته منکر ولی منکر وتأتون فی نادیکم المنکر. په بل ځای کې الله وایي د لوط علیه السلام مبارک ونجیناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. الله وایي د هغه خلکو نه هغه ما آزاد کړی، د هغه خلکو نه مې بچ کړی چې هغوی به خبایث کول. خبایث یعنې پلید کارونه به یې کول. الله دې فعل ته پلید ویلی. نو چې کله د انسان فطرت الټه شي او کله چې د بصیرت ختم شي او کله چې د عقل کمزوری شي او کله چې دینداری ختم شي، اب دې مرض کې اخته کیږي. هغه د چې الک د الک سره زنا کوي. او دا مرض زموږ په قوم کې ګوره په بازو خلکو کې شته. بعض علاقې دي چې هغه خلک مشهور دي په دې کارونو باندې چې هغوی دا کوي او د ځان سره ولیدو بالله الکان ساتي، بلکې بعض ځایونو کې الکان په پیسو باندې خرڅي. الکان خرڅي نو دی په ده باندې بولي ولګي، یا دا بس په 100,000 شو، دی په 10,000 شو، دی په 40,000 شو. خاندې د هغه سره اوسېدي خو نه شي ښځې په شان. نه مطلب دی چې د خرڅ شو نو هره شپه به دی د هغه سره تېروي. او هغه م وایي زه سړی یم، او دا کوم چې خرڅ شوی دی څه وایي؟ دی وایي زه م سړی یم. او دواړه ځان ته انسانان وایي. دواړه بدترین زناور او د دواړه بدترین مخلوق دی د الله په دې ځمکه باندې. سړی د سړي نه شهوت پوره کوي، زناور هم داسې نه کوي. زناور ګوره دا کار نه کوي. زناور نر د نر نه شهوت نه پوره کوي سوای د دوه زناورونه چې نر د نر نه شهوت پوره کوي، یو خر او بل خنزیر سور. خنزیر چې کله ورته داسې ماده میلاو نشي، مؤنث ورته میلاو نشي، نو بیا نر د نر نه خپل شهوت پوره کوي. دغه شان خر هم کوي کله ناکله. د دې دوه زناورو نه علاوه یو زناور هم نر د نر نه شهوت نه پوره کوي. نه دا کم انسان کې چې دا کاري ستاسو څه خیال دی د ده نه دا زناور ښه نه دي؟ زناور ته خو پته دی چې دا کار څوک نه کوي. دی د زناورو نه بدتر دی، او په زناورو کې د دوه زناورو په شان کار دی کوي، یا د سور په شان او یا د خر په شان کار دی کوي. زناور هم دا کار نه کوي، هغوی هم دا کار بد ګڼي. دا اوس سړی به د سړي نه څنګه شهوت پوره کوي او ښځه به د ښځې نه څنګه شهوت پوره کوي؟ خو ما تاسو ته ووایي که نه چې کله فطرت الټه شي او کله بصیرت ختم شي او کله عقل ختم شي او کله دین کمزوری شي، نو به انسان هر څه کولی شي. د الله سبحانه وتعالی شکر وباسئ چې زموږ دا معاشره چې څه نه څه پاکه ده، څه نه څه موږ داسې نه شو چې بلکل پاکه ده. زموږ دا معاشره چې څه نه څه پاکه ده او موږ چې الحمدلله الله سبحانه وتعالی د دې ګناهونو نه لرې ساتلي یو. نو دا ګوره مه وایئ چې لکه زه پلانی او د پلاني زوی، دا خاص د الله سبحانه وتعالی مهرباني او رحم دی. بس دا قصې چېرته ونه کړي چې زه د پلاني زوی موږ خو ځان د ګناهونو نه لرې ساتو، موږ دا نه کوو دغه نه کوو. غټ غټ هوښیار پکې پرېوتي دي په دې ګناهونو کې، ځان ته یې سوي هغه هم په دې مرض کې اخته دي. نو د الله سبحانه وتعالی شکر وباسئ چې الله سبحانه وتعالی موږ له پاک دین نه کړی دی، د ښکلی دین یې موږ له راکړی، او د هر هغه پلید کار نه الله سبحانه وتعالی موږ لرې کړي. لوط علیه السلام په قوم کې دا مرض و، د دې الک چې الک سره شهوت پوره کوي. او ځکه په سلفو کې بعض علماو دا خبره کړې ده، وی که چېرته الله سبحانه وتعالی موږ ته د لوط علیه السلام د قوم د قصه نه کړې، نو زموږ عقل د سره منلم نه چې هلک له د هلک سره زنا کوي. وی موږ نه منله، خو الله ویلي دي نو بیا شوي. نو زه یم که هغه اوس وی نو لیدلی به یم په خپلو سترګو. موږ به یې څنګه نه منو؟ موږ خو ښه منو چې کېږي او ښه شتي. داسې پلید خلک شتي په دې ځمکه باندې، اوس هم شتي چې هغوی دا کارونه کوي. او څومره غټ مرض دی طرفینو ته غټ مرض دی. دا چې کوم فاعل دی، کوم چې دا کار کوي، چې څو پورې ده دا کار نه یې کړی د هلک سره د ده شهوت نه پوره کېږي، که دی د 100 جنکو سره هم میلاو شي خو د ده شهوت نه پوره کېږي. دا مرض دی. نه دی به یې چل کوي. او دا واقعات موږ ته ښه رارسېدلي، ښه ثقه کسان بیان کړي دي
چې زمونږ په علاقه کې داسې کشتي چې هغه د هلکانو سره د بدفعلي کوي، نو بعض اوقات هغه داسې هلکان راټینګ کړي چې هغه هلکان دته راضي کېږي نه، نو بیا اخره کې په دې راضي شي چې دې هغه هلک ته وایي چې ته به زما د ښځې سره زینه وکړي، زه به بیا تا سره وکړم. نه دی اول هغه هلک خپلې ښځې له بوځي، بیا چې کله هغه هلک د ښځې نه فارغه شي بیا دی خپل شهوت پوره کړي. دویم تا هغه اولنۍ درجې والا پلیت دی. دویمه درجې والا پلیت دا دی چې هلک ورسره نه راضي کېږي، نو دی بیا هلک اخره کې په دې راضي کړي چې ته به ما سره بدفعلي وکړي، زه به تا سره وکړم. دا دویمه درجې والا پلیت دی. دریمه درجې والا بیا دا دی چې هلک راضي کول مقصدي که هغه په هر څه باندې راضي کېږي، که هغه په هر څه باندې راضي کېږي. دې پورې موږ ته دا واقعیت رسېدلي دي چې یو کس هلک سره یاري کول والعیاذ بالله او هغه سره نه راضي کېدو، نو په آخره کې د هغوی اتفاق په 15,000 ریاله باندې شوی. 15,000 ریاله په دې باندې اتفاق شوی دی. او اوس په کله کیسونه کې کله څه کې اوس هوش کې راغلی 15,000 ریاله وړي دي. دا مرض په هغه انسان کې چې فاعل له کم چې مفعول به والعیاذ بالله. الله سبحانه وتعالی په موږ پړ دی راوړي چې دا خبرې زموږ په خوله نه راځي، خو حقیقت چې ښکاره کوي او خلک په دین پوه کوي، لازم به دا خبرې کوي، لازم به دا خبرې کوي چې زموږ د معاشرې نه دا خبره وځي. زموږ د بعض پښتنو ډېر عجیبه غیرت، لکه په کور کې دننه به دی قسمه قسم کنځلې کوي دې ښځې ته او دې بچو ته، او داسې کنځلې چې هغه د انسان په خوله نه راځي، او دا وکم او دغه وکم، معروف کنځلې. دا به د کور کې د وړو ماشومانو په مخ کې هم کوي، نو د غیرت یې دی نو ته پښتو یې دی. ښه د انډیا فلم به لګېدلی، جنۍ هلک ته وایي زه په تا مینه یم، هلک ورته وایي زه په تا مینه یم. دی به دغه شان نه چې اکثر به ورته ربرید هم ته وایي مونږ پلاني نسب سره تعلق ساتو، مونږ ډېر درانه پښتانه یو. او هلک جنۍ ته وایي زه په تا مینه یم، او جنۍ هلک ته وایي هلک جنۍ ته وایي زه په تا مینه یم. زه چې زو تختو دی ناسې ریموټ ورسره لاس کې و، ښځې هم ناسې ډډې لګولې او لوڼه هم ناستې وه. ښه دب کې دا نام نهاد غیرتمند چې دی څه ته ناسي، فلم ته ناسي. خو که چېرته یو عالم دا مسله په جومات کې بیان کړه چې د زنا دا د نقصانات دي، هلک چې هلک سره شهوت پوره کوي دا د نقصانات دي، د زنانو بعض مسایل چې د هغې حل دا دی د قرآن او حدیث په رڼا کې، دی ویره درته وګوروئ دا مسلې څوک په سپیکر بیانوي. ښه قرآن او حدیث کې ته بیانې نه دی عجز ته نام نهاد غیرتمند ته غیرت رایې دي. او کله چې د انډیا ډمان په کور کې دننه لګي او جنۍ هلک ته وایي او هلک جنۍ ته وایي چې موږ مهین یو، موږ به دا کوو، موږ به دغه کوو، ګډېږي راګډېږي. په دې فلمونو کې نور صحیح زه وایم چې چېرته داسې فلم به په دنیا کې نه چې به هغې کې د محبت قصه نه وي. ټولې جوړ کړي دې دپاره دي چې د انسانان به څنګه خرابوو، خصوصا مسلمانان به څنګه خرابوو، د دې دپاره جوړ کړي. ماشومانان ته متاثره شوي دي. اوس داسې حالات دي په کوم کورونو کې چې د ټیویان پراته دي که نه، هلته به د ماشومه جنۍ او ماشوم هلک هم یو ځای نه پرېږدي، ځکه چې دوی دغه ټیوي نه چلي زده کړی. دته په دغه ټیم کې غیرت نه رایدېږي، او چې کله چې یو عالم دا مسله بیان کړي چې خلک په دین پوه شي بیا د غیرت رایت شي. زموږ په معاشرې کې دا خبرې ښه نه دي او دا نه دي پکار. دا نه خیر مونږ دي زه دا وایم چې دغه غیرت دی دغه سړي ته مبارک شي، او داسې قسمه غیرت زه رالم خپل ځاني زه به دا بوټ پاکوم او پیزار پې پاکوم. په داسې غیرت باندې مونږ څه کوو؟ غیرت خو هغه غیرت ته چې په صحیح ځای کې استعمال شي. د دین الله او د الله پیغمبر بیان کړی دی، ولې موږ د الله او د الله د پیغمبر نه زیات غیرت یې چې څو پورې دا خبره موږ واضح نه کړي دوی نه څوک پوهېدی نه شي. ډېر خلک دي غریبانان په ګناه کې اخته اوس الحمدلله ګناه پرېښودې ده، ته ورته ولې تا دا ګناه کړې؟ ما ته چا نه ویلي چې دا ګناه ده. مولوي صاحب ما ته دا خبره نه واضح کړې، هغه به چې د اشارتنې یو خبره وکړه څوک پرې نه پوهېږي. نو دا خبره ما دا کوله چې دا کوم چې مفعول به والعیاذ بالله د چا سره چې دا کار کیږي د کوم دا مرضي بیا ګوره. او داسې خلک شته چې هغوی د 15 کالو د 50 کالو په عمر کې دي، خو په هغو باندې د هغه وخته پورې ورځ نه تېرېږي او شپه نه تېرېږي چې څو پورې چا د هغوی سره دا بدفعلي نه یې کړې، او د دې لپاره هغوی پیسې هم ورکوي. ښه باقاعده پیسې ورکوي چې زه به تا دومره پیسې درکوم، سره برته د سره بدفعلي کې نه وي چې ما سره بدفعلي وکړي. دومره غټ مرض کې او په غټ پلیتوالي کې سړی اخته شي.
او دی له به ځان ته مسلمان خو پرېږده ځان ته دی سړی وي او په ما کې سړیتوب دی او په ما کې غیرت دی او زما بچي دی او زما ښځه والعیاذ بالله الله سبحانه وتعالی په موږ باندې پردې راواچي والله سبحانه وتعالی د دې قسمه ګناه نه موږ او زمونږ بچي زمونږ ښځې زمونږ مشران کشران دي ته الله لرې ساتي. ما خبره کوله چې د لوط علیه السلام په قوم کې دا مرض و. الله په قرآن کې وایي د لوط علیه السلام مبارکي ولوطا اذ قال لقومه لوط علیه السلام چې کله خپل قوم ته وایي ورته وایي اتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمین. تاسو دې فحاشي کوي چې لا د اوسه پورې چا نه ده کړې. انکم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. شهوت تاسو پوره کوي نو د سړو نه پوره کوي. بل ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي چې لوط علیه السلام هغوی له دعوت ورکوي خو هغوی نه منله. او دې دپاره زه تاسو ته وایم چې زما یو بیان دی د لوط علیه السلام تذکره په قرآن کې هغه واورئ. هلته ما تفصیلا د لوط علیه السلام او دغه د قوم په منځ کې څه شوي دغه ټول واقعه ما تفصیلا بیان کړې. الله دغه دعوت ځای په ځای نقل کړی چې لوط علیه السلام هغوی ته نصیحتونه کړي دي او هغوی بے ادب و چې ښه بے ادبي کړې ده او کړې ده. الله په آخره کې دغه واقعي په آخره کې خپل پیغمبر ته وایي لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمهون. ای پیغمبر وایي ستا په عمر مې د قسم الله ورته وایي هغوی بالکل په دې ګناهونو کې نشه شوي ووایي. دا نشه شي که نه لکه ما تاسو لږ ساعت مخکې دا خبر وکړې چې یو سړی خپلې ښځې له سړی راولي دی نشه نه دی. چې یو سړی په خپل ځان خرڅوي دی نشه نه دی. دی نشه که نه دی د ګناهونو کې انسان نشه شي نشه دی نه بیا په غیرت پوهېږي نه په دیندارۍ پوهېږي نه په دې پوهېږي چې یو رب دی زمونږ نه د پیغمبر لحاظ شتي نه د قرآن لحاظ شتي نه د قوم لحاظ شتي نه د ژبې لحاظ شتي د هېڅ لحاظ نه دی نشه بیا په دې ګناهونو کې. نو د لوط علیه السلام قوم کې دا مرض و. زه یو څو حدیثونو تاسو ته اورم چې دا څومره غټه ګناه ده. یو روایت خو ما تاسو ته ووایي امام طبراني رحمه الله دا روایت راوړی دی په کوم قوم کې چې دا مرض ډیر شي الک د الک نه شهوت پوره کوي رفع الله يده عن الخلق الله دغه خلقو لاس اوچت کی فلا يبالي في اي واد هلكوا نو بيد الله هیڅ پروا نه چې دوی په کوم ځای کې مرداري په کومه کنده کې راولي نو چې الله دې یو قوم نه لاس اوچت کی او الله به یو انسان باندې مهرباني او شفقت نه کوي او دغه حفاظت نه کوي د انسان به صبر برکت په ژوند کې او صبر د حفاظت وشي. بل حدیث کې درځي رسول صلی الله علیه وسلم سلور کسان دي سیدي چې سحر چې دوی د خوب راپاسي نو د الله په غضب کې اخته او چې د شپې او د کېږم د الله په غضب کې اخته د سحر نه د ماښامه پورې او بیا د بل سحر نه بیا د ماښامه پورې او روزانه دوی د سحر نه ماښام پورې الله په غضب کې اخته. دا څوک دي د سلور کسان؟ هغه سړي چې د ښځو په شان عادتونه کوي او هغه زنانه چې د سړو په شان چلونه کوي او دریم کم سړی چې د زناورو د څاروونو خپل شهوت پوره کوي او څلورم والذي یأتي الرجال او هغه سړی چې د سړو نه شهوت پوره کوي. امام طبراني امام بیهقي دا روایت راوړی. ګوره سحر هم دی په غضب کې د الله په غضب کې اخته دی او د شپې هم په غضب کې دی. څه به د په ژوند کې برکت راشي څه به د عذابونو نه بچي. په بل روایت کې راځي امام ترمذي امام نسائی راوړی لا ينظر الله عز وجل الى رجل اتى رجلا او امراه في دبرها. الله به د قیامت پر ځای انسان ته نه ګوري کم سړی چې د سړی نه شهوت پوره کوي یا کم سړی چې د خپل ښځې سره د شاده طرف نه کوروالی کوي. نور کم یعنی کم نقصان موږ ذکر کو دا کافی نه چې الله به ورته نه ګوري. دا غټه خبره چې الله ورته نه ګوري خو تباه برباد شو. ځکه عبد الله بن عباس رضی الله عنه وی ان الرجل لا ياتي الرجل کله چې سړی د سړی سره کوروالی کوي نو د اسمان چغي وي د ځمکه چغي وي د کور د چت چغي وي او یا الله موږ له اجازه راکړه چې موږ په د باندې را پریوزو چې د تباه برباد کو. الله وتعالى نه نیټه د نیټه چې کله د نیټه راشي د باغ نیټه سره مړ کی. نور چې کله الک د الک سره لګیا شي شهوت پوره کوي اسمان چغي وي یا الله مال اجازه راکړه چې زره ولېګم. زمکه چغي وي یا الله مال اجازه راکړه چې زه وچوم او دی به ګډ نه لاړ شي. د دې کور د چت چې چغي وي یا الله مال اجازه راکړه چې زه پر پریوزم الله وتعالى نه
تقدیر کې چې ما کوم نیټه لیکلې ده کوم وخت لیکلې ده او وخت مري څومره غټه ګناه ده هغه ځمکه اسمان ته پته لري چې دومره غټه ګناه غوله به غیرت ورځي خو دې به غیرت کې غیرت نه راشي ځمکه اسمان له ګوره غیرت ورځي په دې باندې چې څنګه د الک سره لګیا دي او څنګه جنې د جنې سره لګیا ده او څنګه الک انسان د زناور سره لګیا دي خو دغه بیمانو او دغه پلیتو کې چې غیرت نه راشي رسول صلی الله علیه وسلم وی من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط تاسو که څوک دي چې عمومي چې هغه کې هغه مرضی کم چې لوط علیه السلام په قوم کې فقتلوا الفاعل والمفعول به دوه به وجني امام ترمذی امام ابو داود د روایت راوړي او به وجلو کې اختلاف ته سو کوئی چې غرنه به راغزاري سو کوئی چې په کانو به ولي سو کوئی دیوال به راغزاري سو کوئی په یو سخازي کې به بن کې دوانه تر دي چې دوی مړش الغرض چې دوی سزا په شریعت کې صدا هغه مړ کول دي دا دوه غټ فساد اقتل الفاعل والمفعول به دوه ختمه دا غټ مرز دي معاشره کې چې کله داخلك پیدا شي کنه ول لازم بخپل بچو به یری پالکانو به یریږي پامن کې بتنه د دې خبيث او پلیت انسان دلاسه کم چې بده کلی کې ګرځي او د مرز پکې د شي کنه خپل خپل ځامن باندې به سړی یری پالکانو باندې به یریږي د دې پلیتانو خلکو دلاسه د دې شرمخانو دلاسه هغه له خپل بچي شتي نو له خپل مور شتي نو له خور شتي او نو له خزه شتي غوړ سره تیار خو تبت یریږي چې الله چې ته زما د بچي زما د کشر چې د پلاس ورنشي او نن سبقتي فتني بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم وی لعن الله من عمل عمل قوم لوط لعنتي بد خلق باندې کم چې هغه کارونه کوي چې هغه لوط علیه السلام په قوم کې درې پیر رسول سم دا خبره کړو دا یو زنا ده او یو پرید کار دي ځان لري ساتل پکار یو بل زنا او هغه ده چې سړی په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي او جنې په خپل لاس باندې خپل شهوت پوره کوي او دا کار حرام دی او دا د زنا خور ده زنا ته لګه مشره او دا لګه کشره بس دغه فرق دی الله په قران کې وایي والذين هم لفروجهم حافظون الله مؤمنان خلق هغه دي چې خپل عورتونو خیال ساتي الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم مگر دا چې دا عورت دوی استعمالي د خپل خزو سره او د هغه وینځو سره کوم چې دوی سره دي نو دا دوه جایز لري دي فانهم غير ملومين الله دا دوه قسم خلق څوک نشي ملامت کوله یو سره خپل خزو سره لګیا دي شهوت پوره کوي دا خزل یو سره د وینځي سره لګیا دي هیڅ خبره شریعت اجازه ورکړي فمن ابتغى وراء ذلك نو د دې دولارونه علاوه چې بل لار لټوله فاولئک هم العادون الله دغه خلق د حد نه تیروزي نو دینه به تپوس کی نو زه په لاس باندې چې شهوت پوره کوي د درې ملار شو کنه په دغه دوه کې دنه ده ها په دغه درې ملار د نیو لار وته کنه بس به کوي نه چې سره مسافرینه وي بس مولیان په کې دا پتوی ورکړي باندې د کوم ځای دا پتوی راوستي دي مولیان او به د عوام نه چې دومره یو سره مجبورې د شهوت نه او د دې سره کې د کارتن ز خپل کور ته ځکنه ټیکټ روان چې نه به دې ګناه کې واقع کی نن سبا ګورې د ځوانانو غټ مرز تاسو صفه خبري وکړو غالبا ځوانان نن سبا په دې مرز کې اخته دي ځوانان دا ټکه ز سره کو سړی وې منو صحیح وي باز مشران پکې مخته دي په دې مرز کې الله اخته کړی په دې بیماری کې الله اخته کړی داغه درسه تباہ او برباد شو زړونه تور شو بدنونه مخونه برکت او سیر لړ ختم شو بیماران شو قسم مرزونه بګرالو بل دا چې کوم سړی په دې کار عادت شي ګوره د خزه خو نور کوي دا خزه ته ډاکټري خبره کوم چې کوم سړی ډاکټر وایي چې کوم سړی په دې کار عادت شي د خزه سره نه لګي او دې شي خلک ما بخپل یو پروګرام اوریدو چې به کې سوالات جواباتونه به کې زنانه ټلیفون وکړو او د عالم نه تاسو کو چې زما واده چې شوی دوه کلونه شوی دي زما دوه بچي خو زما خاون زما سره بالکل نه لګي قطعا زما سره نه لګي صرف دغه یو سو پیری به ما سره ملو شوی به دومره ژوند کې او ما کې سمرز نشتی زخخ کلی ما سبق مې ویلې
ناغو ته هغه عالم ته چې کېدی شي هغه به بل جنې مېنی یا کېدی شي تا کې دا چې هغه نو څه چلې وي هغه په خپل د خپل منی وباسي هغه په خپل شهوت پوره کوي او ما ته وایي چې زما تاسو نه لګي زړه مې دته نه کیږي. نو دا کار د کورونو بیخ بنیاد وباسي او د بدن او د ملا بیخ بنیاد وباسي. دماغ خو تسنس کوي بالکل دماغ د دې لاسه ختمي او د دې لاسه انسان هغه جونی تنګ چې کله د ګناو کی نو د په غورز دي احساس کی چې نن زما د ورځ خانه ګناه دي شي کنه خکې دي ګناه کې انسان مړ شي او په دې حال کې انسان مړ شي نو دا یو ناروا کار دی حرام کار دی چې په دې کې طبي ډېر شي نقصانات دي. اوس موږ سره ټیم نشي چې هغه نقصانات ټول ذکر کو خو غټ نقصان دی چې الله سبحانه وتعالی حرام کړي. الله سبحانه وتعالی دا کار حرام کړي کاله کې کوي او که جنې کوي او دا حل نه دی چې سړی زما واده نه کیږي ځکه دا کار کوم دا حل نه حل لغي شریعت خوله سواده نه کیږي ته روجي ونیسه پسان کې تقوا پیدا کړل به دې حفاظت کوي دې څه غوته خراب او ځان خطبه کې اوس خو دې ځوانانو ته دې وخت کې پته نه لګي ها په دې وخت کې دې احساس نه مړ د دې لاسه بس نقصان دي کې څه نقصان شتي دې ټیم کې د پته نه لګي او د بیا ورسته په وخت کې پته ولګي چې باغ ټیم کې پته لګي د بس فائدہ نه ورکړي. نه د زما صرف د ځوانانو ته نه د مشرانو کشرانو ځوانانو ټول د زما د نصیحت ته چې دې قسم ګناهونه ځان لري ساتي. بل دا چې کله خپل لاس منی وباسي ناس په هوا خو بده نه وباسي دا خصوصي ته وګوري کنه دا غي د سبب یا به فلم لګولای یا به د جنې تصویر ته ګوري او کدا وسره نه نو په ذهن کې به یو خاکه جوړ کړي د حرام کار هغه سوچ بکې. الله سبحانه وتعالى د زنا نه او د زنا سره چې کوم ګناهونو تعلق ساتي دا ټول نه الله سبحانه وتعالى موږ لري ساتي او الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حديث باندې پوک الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي قران او حديث باندې عمل کولو. دې سره چې زموږ د درس اختتام ته ورسېدو ان شاء الله پر روان درس کې به بل چې کوم غټه ګناي نویو ګناه به ذکر کوو دا غي تفصیل وکړو. هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.